السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چې تاسو هم غواړئ چې خپل تصویرونو ته د رقم خایسته فريمونو ولګوي او هغه خایسته ایډیټ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو لپاره مې د کمال اپلیکیشن راوړی چې بده کې ډیر زیات مختلف فريمونه دي او تاسو په یو کلیک باندې دا رقم خپل تصویر ته بدلولای شئ. تاسو تخکاری چې تاسو لاندې په کم یو فریم باندې هم کلیک اخلي نو اتوماتیکلی هغه تاسو تصویر ته لګي او تاسو خپل تصویر ډیر زیات خایسته جوړولای شئ. خپل تصویرونه په ډیر زیات د کمال او ډیر زیات خایسته جوړوي. تاسو تخکاری بده کې څومره زیات فريمونه دي نو دا کوم اپلیکیشن د تاسو چې ته ملاوي شي بده کې بیا څنګه تاسو خپل تصویرونه سیو کوئ د غټول ترغه به کو سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم ور دې نه مخکې تاسو پرې تاسو زمونږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. نو چې تاسو هم ورته خپل موبایل کې دا رقم خپل تصویرونه ایډیټ کړئ دا غیر لپاره تاسو خپل موبایل کې دلته یو اپلیکیشن انسټال کوئ دا فريمونو والا اپلیکیشن دا اپلیکیشن تاسو د کوم ځای انسټال او د دې لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو لینک میلاوي شي دی ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک میلاوي شي. دا هغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا وسو کې سیمپل دا به اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو تاسو دلته آپشن درکې تاسو تخکاری زه تاسو ته ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ درخم. کله چې هم دا تاسو اوپن کړئ نو د سٹارټر د طریقې هم تاسو ته مکمل دا ټول فريمونه شو شي. تاسو په سو کې لاول ولته په یو فریم باندې کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری مطلب ما په دې باندې کلیک به لاندې تاسو اپشن درکې سیټ اپ ټو تاسو تخکاری سیټ اپ ټو تاسو په سو کې دلته په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو په ګلر کې چې څومره تصویرونه دي هغه تاسو سلیکټ کړئ. تاسو تخکاری ټیک اپ ټو یعنی کې تاسو اوس تصویر په کیمرا باندې وباسئ یا تاسو په دغه اپشن باندې وباسئ او تاسو د ګلری نه راخلئ سیمپل چوز فرام ګلری باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ګلری اوپن شي. تاسو د خپل ګلری نه هغه تصویر راوخلئ کوم چې تاسو ته په فريمونو کې لګول غواړئ نو کله چې هم تاسو تصویر سلیکټ کې اتوماتیکلی باغل ته په فريمونو کې ولګي بلانه دا ټول فريمونه تاسو ته شو کیږي. تاسو چې په کم یو فریم باندې هم کلیک اخلي اتوماتیکلی اول تاسو تصویر ته لګي او ډیر زیات پاسانه تر کومه تاسو بده کې ډیر زیات خایسته تصویرونه جوړولای شئ. تاسو تکر بده کې څومره زیات فريمونه دي ډیر زیات فريمونه دي تاسو چې لاندې په کم یو باندې هم کلیک اخلي تاسو په تصویر باندې ولګي تاسو تکر نو څومره زبردست تصویرونه تاسو دې په مزه سره جوړولای شئ. چې کله هم تاسو په دې کې تصویر ایډیټ کړو تاسو په هغه فریم خوښ شلو به تاسو کوي لاندې سمپل د بل ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو بل ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ تاسو تکر شیر ډاونلوډ پبلش ان فیسبوک سند ا میسج نو سند تاسو تکر تاسو بدل تاسو کې تل کلیک واخلئ په ډاونلوډ باندې تاسو تخکاری بر ډاونلوډ ته لیکره بر ډاونلوډ باندې کړه هم تاسو کلیک کړئ نو بیا به سو کې تاسو په سیو باندې کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې تاسو تصویر سیو شي. تاسو تخکاری دي نه تاسو چې دی باندې بیا کلیک واخلئ تاسو دغه تصویر به واپس تاسو ته په ګیلری کې اوپن شي. تاسو تخکاری نو تاسو تخکاری به ګلر کې دا اوس اوپن شو نو تاسو به خپل پروفایل باندې هم شیر کولای د خپل موبایل په سکرین باندې هم شیر اوستل ډیر زیات زبردست او ډیر زیات خایسته بخکاری. حکومتګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښی د خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضروري یاد ساتئ. الله پامان.